چې بکلا د غربت لمن ټولیږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرمېږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرمېږي چې بکلا د غربت لمن ټولیږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرمېږي په پیوند جمعې دوه سترګې. تاسو بلار چیرې تللی؟ تللی شته مریض لري. مریض یې وړی؟ راله دغه بدبختۍ او دغه مرضۍ نوره ختم کړي په افغانستان کې. ستاسو د کور څو شهیدان شوي؟ یو. الله دې وبخښي. یو دوه دا به دې چا ته ورکړې؟ مور ته یې ورکوې؟ هغې ته یې ورکړه تر څو کور کې مریضان دي هغې تداوي په وشي او نور کوم ضروري شیان هغه ورته په واخلي. شهید دې څه کېدو؟ ورور دې اوس ستا مشر و کشر و؟ کشر و. الله دې وبخښي. دغه پیسو باندې څه کوې اوس چې ما درکړه دی؟ په دې باندې هر شي چې خدای پاک رضا وکړي هر څه. او ماشاءالله هر څه چې د خدای پاک رضا همغه پې کوي. بېشک دا نغدې پیسې موږ په دې خاطر باندې دوی ته ورکوو شاید هغه ضرورتونه چې زموږ ورته فکر نه وي دوی په خپله پوره کړي. قدرمن لیدونکو موږ څلور شته د لیست مطابق توضیح لرو او زه بلې کورنۍ ته موږ سره اوسئ. لیدونکو تاسو د دوی دغه د کور حالات وګورئ. دا غټې غټې پخڅې وګوره چې چپه شوي دي او ځینې خلکو وایي چې دا عادي کورونه وو. عادي کورونه نه بلکې داسې پخڅې هم چپه شوي دي لکه دغه وګوره. ماشومان یې په نهر نسویده کېږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرمېږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرمېږي. تقریبا د موږ پلانانو د سلو کالو وو هغو یاد نه ورکولو. هغه خلکو چې د دی نه مخکې تېر شوي چې هغه تقریبا د 200 کالو مخکې هغو خلکو ورته ښودنې وه. 100 کاله خو زموږ د پلانانو چې 300 کاله 300 کاله لیدونکو وایي 300 کاله مخکې د کلا جوړه شوې وه. تاریخ لري کاکا په خبره باندې وچې شونډې سرې په برخې ابله پښې وي وچې شونډې سرې په برخې ابله پښې وي رڼې اوښکې یې په خوار ګریوان بهیږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرمېږي. دغه مرسته چې موږ سره کړې وه کوټ هېواد کې ځینې مسافر وروڼو کړې وه وایي د هرات شهیدانو ته بې رسوي. تاسو ته موږ نغدې درکړل شاید هغه ضرورتونه تر اوسه پورې موږ ورته فکر نه وي او تاسو ورته فکر هغه پرې پوره کوئ. تر اوسه نقد کومک شوی و در سره؟ بعضې شوی دی و څنګه نه کومک شوی. داسې ضرورتونه پاتې دي چې هغه نیمګړي وي تاسې نه وي پوره شوي؟ ضرورتونه خو ډېر ضرورتونه دي خو موږ اوس چې ضرورت اولني ضرورت موږ دا د سرپناه نه لرو. سرپناه دپاره انشاءالله کار روان دی هلته کار روان دی انشاءالله هغې دپاره. څه ویل غواړې هغه مسافر ته چې مرسته یې کړې دي؟ مسافر چې موږ ته کومک کړی دی موږ ډېر مننه کوو دغه نه او د تاسو نه چې دغه ځای نه راغلی دلته موږ ته کومک راورسوه. ډېر تشکر یو جان تشکر مننه خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو هغه مرسته چې موږ سره د کویټ مسافر وروڼو کړې وه هغه موږ تقسیم کړله کور یې ودان الله دې اجر ورکړي او بعضې نور وروڼو چې موږ سره همکاري کړې هغه به هم تقسیموو. موږ سره اوسئ. بابا اجازه ده موږ ته ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلامت. الله دې باقي غمو درونه ټول مسلمانان وساتي. بیا هم یادونه کوم چې یوه نوې صفحه چې موږ باندې بله روانه ده زموږ هغه افغان وروڼه چې د پاکستان هېواد نه روان دی هغوی دپاره به هم کمپاین کوو هغوی دپاره به هم مرستې راټولوو ولې چې هغه هم په بد وضعیت کې دي او په افغانستان کې هېڅ کور نه لري. یو څو شرکتونه چې ما اورېدلي دي وایي د کور کرایي خلکو پورته کړي دي
هیله کوم چې کور که راغی هیڅ مه اخلئ کور که یې راښکته کړئ تر څو دوی ژوند وکړي یو څو میاشتې باید موږ داسې حوصله وکړو تر څو دوی په خپل وطن کې بلد شي او کاروبار زمینه ورته مساعده شي او هغې نه وروسته انشاءالله دوی بیا خپله پرېږدي چېرته ژوند وکړي تر هغې پورې باید موږ همکاري ورسره وکړو چې دا ژمی مخکې راونه دا ژمی باید همکاري ورسره وکړو ځکه هغه زموږ افغانان وروڼه دي هغه موږ باندې حق لري که څنګه بالکل ولې نه ستا څه پیغام دغه خلکو ته زما دا پیغام ده چې هر مسلمان چې هر ځای دی چې ما سره د 15 روپۍ په توان کې دی چې کومک وکړي یو غریب سره بېشک دنیا خو تېرېدونکې ده دا خو تېره شوه یوه ورځ به موږ باندې خړې خاورې پرتې وي او دا هر څه به نه وي بالکل ما څوک نه خبرې چې مرګ کله راځي بېشک لیدونکو زه نورو کورنیو ته او د کور مسافرو چنده تقسیم شو الله د قبول او منظوره کړي او نور چا چې چنده موږ سره کړي هغې بیا یادونه په بله ویډیو کې کوو د خدای په امان چې سهار شي بس د رزق په تلاشي